بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ مونږ په کنټرول پنل کې په ځینو مواردو باندې خبرې کړې وې. نو نن راځو په کنټرول پنل کې په ساوند باندې خبرې کوو. فکر کوم تېره ورځ په ماوس او پروګرام ان فیوچر باندې خبرې کړې وې. نن به راسو په ساوند باندې به څه آپشنونه ذکر وي هغه به په سټپ بای سټپ سره ولولو. لومړی خو کله چې تاسو ساوند خلاص کړئ تاسو ته به پلی بیک یو هغه راسي مینو راسي چې هغه کې یو کمانډ ته موږ سره دلته چې سپیکر څخه مطلب څه شی ده. سپیکر څخه مطلب دلته دا چې تا کمپیوټر دغه کوم لاوډ سپیکر چې دي د ده سیټینګ ده چې ستا کمپیوټر غږ باسي د جې نه باسي. بعضې وخت داسې وي چې دغه ستا کمپیوټر اواز نه ښکي چې ته غواړې چې آیا زما د کمپیوټر لاوډ سپیکر جوړې دي که خرابې دي. نو هغه بیا دلته تاسو څه چک کوی سئ رایټ کلیک پې وکئ او دلته ټیسټ ووهئ داسې غږ کوي چې یعنې زما د کمپیوټر څه دي لاوډ سپیکر جوړ دي. خو ځینې وخت داسې کیږي چې یو کس وایي چې زما د کمپیوټر غږ یوه خوا نه وځي بله خوا نه وځي. نو بیا دا هغه د تاسو به دلته راسئ په ساوند ته او ساوند کې به بیا په څه باندې کلیک وکئ په د کنفیګر باندې به کلیک وکئ. اوس به تاسو وګورئ دا لیفت دا چپ طرف لاوډ سپیکر او ښي طرف لاوډ سپیکر دا به تاسو چک کئ چې د کې کوم یو خرابه ده. اوس زه به ټیسټ ووهم دا خو جوړ ده دا هم جوړ ده. نو که چیرته دلته د غږ وکړو د ونه کړو پوه سه چې ښایي لاسپیکر دې خرابه ده ضرورت نشته چې ته لاړ سې مستري ته هغه ته ویې سې ډایرکټ راسه دلته چک کړه چې آیا زما د کمپیوټر لاوډ سپیکر جوړې دي او که جوړې نه دي. نو دلته چې تاسو چک کړئ تاسو ته ښکاري چې کوم یو جوړ دي کوم جوړ نه دي. همداسې دواړه څپې راښکي خو یو یې غږ ښکي بیا یو یې نه ښکي که خراب وي او که دواړه خراب وي بیا دواړه څپې راښکي خو غږ نه ښکي. نو دا و چې څنګه موږ لاوډ سپیکر چک کولی سو چې کوم جوړ ده که خراب ده او همدلته هم تاسو ټیسټ کولی سئ. او بل څه ده ډیسیبل که یو کس داسې کوي لکه یو بل چاته وایي چې لکه یو ماشوم یې ورسره او بل هغه یې چې زما کمپیوټر خراب سوی او دا غږ نه باسي. نو هغه بیا داسې کوي راځي دغه خپل د کمپیوټر لاسپیکر یې ډیسیبل کوي یعنې مطلب له غږه یې باسي چې هغې کې فلم چلانده کړي چې هر څه غږ جګوي ټیټوي بیا څه کېږي دا نه هغه کېږي یعنې مطلب غږ نه باسي. یعنې ځینې وخت بعضې ملګري پوهنتون کې یا بل ځای کې چې یو بل ته وایي چې کمپیوټر دې راکړه دا ورته وایي چې زما کمپیوټر خراب شوی ده او غږ نه باسي. هغه نو بیا چې ووایي بې باور وکړي بیا کمپیوټر ورکوي چې فلم چلاندوي خو نو چې غږ یې جګوي ټیټوي هېڅ کار نه کوي ځکه هغه دلته چې کې ده ډیسیبل کړی وي که نو دا چې ډیسیبل کړي بیا دا غږ نه باسي. بېرته راسه انیبل یې کړه چې کله هغه ملګری ته لاړ نو راسه پر رایټ کلیک به وکړه د ډیسیبل پر ځای به انیبل کلیک کړه درته دا به څه شي بېرته به جوړ شي در سره. بل په ساوند کې موږ سره ریکارډینګ ده. ریکارډینګ نه مطلب او هدف دا ده چې کله هم ته هغه کوې دغه زه اوس ریکارډ کوم زما غږ ګوره زه یو ثانیه چپ کېږم 2 ثانیې ګوره زه چې کله چپ سوم دلته څه کېږي دا څپې کرا کېږي. نو دلته تاسو ته ښیي چې آیا زما د کمپیوټر مایکروفون جوړ ده که نه. یو ګوره هغه یې مطلب لاوډ سپیکر یې چې دا غږ باسي. بل زه به دلته یو بیر هغه وکړمه چې دا به له کمپیوټر سره هغه وصل کړم ګوشکۍ به وصل کړم. تاسو به دلته امکان دی ولې بل هغه هم پیدا سي ډایرکټ چې هیډفون یې پیدا سوی تا سره. اوس تاسو دلته وګورئ دلته زما کمپیوټر چې ده له ګوشکۍ سره وصل شه او اوس چې ریکارډ هم کوم څه کې دا په ګوشکیو کې یعنې مطلب دا چې زما کمپیوټر اوس له 2 طریقو غږ باسي. یو له هیډفون نه غږ باسي او یو چې د سپیکر نه غږ باسي. نو تاسو دلته کولی شئ دا هغه کوئ چې دا د آیا چې دا له هیډفون نه غږ باسي او که له لاوډ سپیکر نه غږ باسي. اوس یو کس وایي چې زه غواړم چې هغه مې د وصله هم وي ګوشکۍ مې وصل وي بیا دې هم له لاوډ سپیکره غږ وباسي بیا ته نه د کمپیوټر د لاوډ سپیکر نه غږ باسي. هیډفون یې به دې وصل وي یعنې مطلب ګوشکۍ به دې وصل وي خو غږ به ترې نه وځي. هغه نو علت یې دا ده چې تاسو به دلته څه کوئ هیډفون ورته انتخابوئ بعد هغه به ستا د ګوشکیو غږ باسي. او که ته چېرته سپیکر ورته انتخاب کړی نو بیا ستا کمپیوټر چې له ګوشکۍ څخه غږ نه باسي او له سپیکر څخه غږ باسي. نو زه دا بېرته قطع کوم نو څه کېږي دا ډایرکټ بېرته خپل لاوډ سپیکر ته اوړي. زه ګل کوم بلوتوت. نو
دا اوس ګوره بېلتون چې کله غږ دغه بل ډیوایس یعنې مطلب دغه هیډفون چې وي دا مې قطع کړې ډایرکټ د پلی بیک یعنې کوم دوهم سین نه چې څه غږ وته له هغه نه چې هغه قطع شو بیا ریکارډینګ زمونږ یو ریکارډر ده که یو بل تا دلته وصل کړه بعضې خرڅېږي داسې کمپیوټر سره وصلېږي او بیا داسې په هغه سره کېښودل کېږي لکه جامو د غاړې سره نږدې وصل کېږي بیا هغه هم دلته یو اپشن ورکوي بیا هغه هم تاسو دلته کولی شئ چې دا ډیسیبل کې مطلب هغه دې جوړي یو کس لکه یو کس تا ته وایي چې هغه وکړه کمپیوټر دې راکړه زه ریکارډینګ کوم ته ورته وایې زما مایکروفون یې خراب شوی دلته یې ته ډیسیبل کړه او هغه چې کله بېرته لاړ شي بېرته یې انیبل کړه مطلب دا چې ته کولی شې آن یې کړې او آف یې کړې ستا مایکروفون به جوړ وي خو ته کولی شې چې ام یې آن کړې ام یې آف کړې بل چې دا ساوند ده ساوند څخه دلته هدف دا ده چې کمپیوټر کې مونږ چې کله کار کوو مختلف غږونه کوي لکه کله چې یو اس بي ورکوي یو غږ کوي کله چې ټایپ کوي بل غږ کوي کله چې اوپن کوي بل غږ کوي کله چې ګل کوي بل غږ کوي کله چې تا ته یو مسیج درکوي یا اوکې کوي یو شی تا ته بل غږ کوي لکه زه تاسو ته دلته ښیم دا انتخابوم او زه ټیسټ کوم داسې غږ کوي لکه زه د ډیوایس کنیکټډ اینې داسې یو ډیوایس سره کنیکټ کېږي یا یو اس بي یا بل شی یا هارډ ډیسک ډایرکټ داسې غږ درته کوي داسې مختلف غږونه دي تاسو ته وایي چې دا غږونه چینج کول غواړئ تاسو بل انتخاب کوئ مختلف غږونه دي دلته نو ته کولی شې خپل ځان ته ته کوشش کوې ګوتې مو ونه وایي خیر باز شوقیان یي وایي چې زه غواړم چې د کله کمپیوټر ته راته هغه کېږي اوس ګوره چې کله بیټرۍ الارم هغه شي چې ورته وایي فعاله شي بیا نو داسې غږ کوي او که ته غواړې چې دا څه شي تغییر کې دلته مختلف غږونه دي هر یو ته ورته انتخاب وایسي اوس ګوره دلته څه د کریټیکل بیټري عالم دلته چې د وینډوز فورګراوند انتخاب ده وینډوز فورګراوند زه ورته دا انتخابوم تاسو اوس وګورئ غږ کې تبدیل څه که نه یو کس وایي چې ما ته هغه وکړه چې زه په ده باندې یوه ترانه یو بل موزیک یو بل څه کېدم بیا به نو تاسو براوز ته راسئ براوز ته چې کله راغلی بیا به چې دلته راسئ خپل الارمونه دلته هم تاسو سره ډېر دي او که کومه ترانه چې در سره انتخاب یې کوئ او بیا په اوکې کوئ کله چې تاسو کمپیوټر کې دغه کله بیترۍ سي الارم فعالېږي ترانه غږ به کوي یا به بل کله چې کمپیوټر کې یو اس بي ورکوي یو ترانه غږ به درته کوي یعنې مطلب تاسو له ده ځای څخه دا چې کولی شئ کولی شئ نو دا و دا سیټینګ او که چېرته غواړې چې نو ساوند بیخي د کمپیوټر غږ نه کوي نو ساوند انتخاب کړه او اوکې کړه بیخي به ستا کمپیوټر غږ نه کوي نو او بل دلته سیواز د سیواز څه کار کوي لکه یو کس وایي چې زه غواړم چې په خپل زړه باندې یو ساوند یې دلته راوړی لکه دلته یو ساوند راوړی او دا ورته سیف کومه د ای په نامه چې دا کوم سټایلونه ما جوړ کړه دا د ای په نامه ما جوړ کړه دا اوس که غواړې چې دا بېرته څه کې آن کې یا ډیلیټ کې ډیلیټوای شي خو دلته خو زمونږ جوړ نه کړه په دې خاطر زه نه غواړم چې ډیلیټ کړم خو بیا هم که یو کس وایي چې زه د دغه کمپیوټر د آن کولو په ځای زه راځم دلته براوز ته زه داسې یو بل غږ ورته کړم داسې ورته کړمه داسې غږ نو که چېرته دا سیف کول غواړې را سیف یې کړه دې زید هر څه په نامه باندې سیف کوي دا چې کې سیف کېږي دلته به تاسو سره مختلف هغه وي دا که بېرته ډیلیټ یې دا په خپل ستاسو په زړه دي چې ته ورته یو غږ بل غږ ورته ږدي تاسو یې دلته کېښودی شي بل چې دا کمیونیکیشن څخه هدف دا ده چې کله هم تا ته کمپیوټر ته یو مسیج راځي د نیټ له طریقه یا زنګ درته راځي نو هغه بیا تاسو ته څه وایي چې کله تاسو ته وایي یا یو اس بي ورکوئ دا کمپیوټر ته نو تا که د کمپیوټر کې یو څه فعاله وي یعنې مطلب یو فلم ته ګورې نو ته یو اس بي ورکړې ستا د میوټ آل ادر ساوند کله چې ته هغه ورکړې تا ته یو زنګ راځي یا د وینډوز لخوا کوم مسیج تا ته راځي نو د ستا چې کوم اوازونه په د کمپیوټر کې لکه فلم یا ویډیو څه چلانده کړي نو د هغه اواز میوټ آل سي یعنې بیخي د غږ چې صفر ته راښکته سي او بل دا وایي reduce the volume of the sound of 80% دڅه مطلب دا ده چې کله هم ته یو ویډیو یا څه دې پلی کړي وي هغه ګورې کله چې دته یو مسیج څه راځي د وینډوز له خوا نه نو ستا د کمپیوټر 80% غږ دې څه سي په یعنې 80% دې وي 20% دې نه وي یعنې لږ څه دا ته مسیج درکړي چې دغه ستا کمپیوټر چې وصل سوه دغه غږ کې تغییر راغی چې ته پوه سې
او بل چې دا 50% چې کله یو زنګ یو څه هغه راځي له وینډوز لخوا کوم مسیج ته کمپیوټر چې کوم ویډیو پلی کړي دغه به 50% غږ باسي 50% به غږ نه باسي او ډو ناتینګ څخه مطلب دا ده چې کله هم ستا د وینډوز څخه کوم مسیج تاته راځي نو هیڅ څه دې نه کیږي مطلب هماغسې چې په کوم حالت باندې فاتې غږ هماسې غږ دې څه وي پاتې شوی وي نو دا انشاءالله ډېره ایزي کمانډونه دي کوای سي تاسو سره هغه کوي خو زه باوري یم چې دا دومره پکارېږي نه زه دا څو کاله دا کارومه خو د آپشنو سره زما نه ده مخ شوی او پکارېږي نه خو خیر سي ورسره بلد اوسئ دا به ډېر ښه وي نو نور به انشاءالله داسې څه کې نه وي پاتې په دلته یو دلته فکر کوم چې د پراپرټیز هم پاتې ده تاسو کله پلی بیک ته راست پراپرټیز ته پراپرټیز کې تاسو ته لومړی تاسو د دغه سپیکر نوم چینج کوئ که نه دلته نوم چینج کول چې دلته سپیکر ورکړی احمد محمود هر څه چې ته غواړې ورکوی سي بل چینج آیکن دغه آیکنونه که ته یعنې تغیرول غواړې نو راست دلته چینج آیکن باندې ورته هغه کوې ورته دا ورته کېده اوکې که ډایرکټ به هغه آیکن ورته کېښودل شي چې اوکې کې نو ورته دي هغه کېږي ورته نو دا تاسو د پراپرټیز ده دلته لیول کې که چېرته دا غږ غواړئ د لاوډ سپیکر غږ د څو فیصده کې کم و زیات کې نو دا خو تاسو له دې ځای نه هم کولی شئ د ځینه چې کم و زیات یې کوي دلته وګورئ دلته یې کومه هلته هم څه کوي تغیرګي دا غږ تاسو ته ښیي چې دا څو فیصده کوئ که بیلانس ته یې راولئ بیلانس یې چې دا مطلب دا لیف هغه ده لیفت لاوډ سپیکر ده او دا بل چې د رایټ لاس سپیکر ده ته ورته وایې چې ما ته لیفت لاس سپیکر بیخي غږ نه باسي او ښی لاس سپیکر دې څه کوي غږ دې راته وباسي یا دې دواړه راته صفر که دواړه راته صفر که وایې سي نو دا تاسو کوشش وکړئ چې انده اتیاو کې ډېرې هغه کوئ هم انده اتیاو کې پرېږدئ اتیا دوه اتیا کې نو دا کافي هغه ده نو تاسو کولی سئ اتیا دوه اتیا کې هر څه کوئ چې تاسو غواړئ پرېښودی یې شئ نور نو انشاءالله داسې خاص اپشن نشته د اډوانس دا چک کول غواړئ دا غږ دلته چک کېږي او که دا تغیرول غواړئ دا کوالټي چې کومه کوالټي اوس دا 14 بایټه د 40 بایټه کوي نور مهم اپشن نه ده او سپیشل ساوند ده که ته سپیشل ساوند دلته د وینډوز لپاره غواړئ هیډفون لپاره چې هغسې یعنې کومه سپیشل ساوند چې کله ته اپلای کوې لکه کوم هیډفون چې وصلوي هغه د ځان سره یو مشخص غږ وکړي نو هغه ته آن کوې ورته آف کوې نو انشاءالله داسې خاص هغه کې نشته بیا هم که څه پوښتنه وه نو کمنټ کې راسره ضروري شریکه کړئ نور ښه وخت ښې چارې